بسم الله الرحمن الرحیم. درس شروع کوو. نن به اکسل پروګرام شروع کو. اکسل پروګرام یو د مایکروسافت د کمپنی یو پروګرام ده چې د محاسبې لپاره ډیر کارول کیږي. یعنی موږ تاسو نور لیکنه نور شان هم کوي سو پکې، خو اصل د خپل اکسل سره د محاسبه او د حسابداري لپاره ده. اوس خو په بانکونو کې یا شرکتونه دي یا دولتي ځایونه سي دي، دا ټول اوس خو ډیټابیسونه لري، ډیټابیس ده. خو مخکې په دې بانکو کې په دې دفتري ځایونو کې دا ټول د محاسبې کارونه سو دا په اکسل کې ده. اوس هم دا دفتري رسمي ځایونه دولتي ځایونو کې نو کوم سي مالی مربوط یا پیژن مربوط سي دي، د پرسونل معلومات او همدارنګه د مالی بخش، دا ټول په اکسل کې کارول کیږي. اکسل پروګرام اول راځو د اکسل پروګرام خلاصول طریقه څنګه به خلاصو. په هغه کې مونږ تاسو وینډوز کې ویل او نیو ته راځو، دلته راځو مایکروسافت اکسل ورکشیټ دی باندې کلیک وکړه، دلته نوم ورکړه تر مثال علي، دی باندې ډبل کلیک وکړه، اکسل پروګرام خلاصيږي. دا یو طریقه. راځو بل طریقه دا ده چې وینکی پلس آر، وینکی آر پریس کوو، دلته ورته اکسل لیکو EXCEL اکسل، دا انټر کا بیا اکسل پروګرام خلاصيږي. بل دا د اصلي ځای په وینډوز کې اکسل چیرته موجود وي، نو دلته راځو په اخر کې لوګو نکته، دلته دا اکسل 2016 نو دلته شته دی باندې کلیک وکړه، اکسل پروګرام خلاصو. خدای د خلاصولو طریقې وي چې څنګه اکسل پروګرام موږ تاسو خلاصو. نو سکه خلاص اول دا دته ویلکم سکرین وای، ویلکم سکرین راځي او دلته هم دا نمونه دي تیار جوړ شوی جدولونه دي. څنګه چې ورډ پروګرام کوم ویلې، اکسل پروګرام د ورډ پروګرام سره بیخي مشابه ده، ډیر زیات مشابهت لري، یعنی په کارونو کې هغه کمانډونو کې ټول سره ډیر مشابهت لري. اوس الته ورډ کې هم موږ تاسو ویلو دا تیار جوړ شوی جدولونه او ډیزاینونه وکوي، سو موږ تاسو کارت واخلو. نو دلته اکسل کې هم کوي، سو زه وایم دغه بلانک وربوک دا به انتخاب کوړه، خالی صفحه راخلو. دلته خالی صفحه سره راغی. په نن ریکارډ کې نن درس به یوازې دغه د اکسل پروګرام دا معرفت وایو، انټروډکشن به وایو، دا صفحه به معرفي کو. اول دلته راځو دا چپ خواته، دلته سیف او دا شین سي دته کویک اکسس ټولبر وای، سیف دا انډو دا، یعنی زر کوي سو کویک دا، یعنی په تیز زبان دی یو شی ثبتو. دلته زه متن لیکم، دغه متن می سیول ک دلته دا متن می ولیک، دا متن ز سیف کوم دی باندې کلیک کوم اتومات سکیږي سیف کی کویک اکسس ټولبر ورته وای. نو راځو دا کویک اکسس ټولبر دا، دو خوا ته راځو، دا خو ټایټل بار دا، بوک 1 نومې دا، بوک 1 اکسل دا، بوک 1 ټایټل بار چرته سي نوم راځي دا. دو خوا ته راځو هاید ریبن دا، دلته سکله دی باندې کلیک وکړو، زه وایم اټو هاید ریبن، ریبنونه ټول هاید کیږي په دغه صورت دي، یعنی یو نیم وخت تاسو ویني اکسل پروګرام خلاص کې دغه سه حالت لري. دا څنګه جوړو دلته راځي، دی باندې کلیک وکړه، ورته وایي سه شو ټبس، ټبونه راته وخیا، دا ټبونه وخو. زه وایم نه، شو ټبس ان کمانډ، ټب او کمانډ دواړه وخیا، دا سپرته د اکسل ټول برابر سو. دلته دا کنټرول بټن یا کپشن بټن ورته وایي، سیدا منیمایز کړئ، کتر از دلته غورځي بیرته، او دا هم ریسټور ډاون دا وړکې کې بیرته ماکسیمایز دا غټوي، او دا کلوز بټن دا په دې باندې دا کلوز کوو. راځو ته خواته فایل مینو هم ورته ویلی شو، فایل ټب هم ورته ویلی شو. څنګه چې په ورډ پروګرام کې هغه کوم انټروډکشن لري، د اکسل پروګرام هم هماغه انټروډکشن ده. بل د خواته نور ټبونه دي، هوم ټب ده، انزرټ ټب ده، لیاوټ ټب ده، فرمولا ده، ډیټا ده، ریویو ده، ویو ده. دلته یو فرمولا او ډیټا پکې اضافه شوی ده، نور د لیاوټ او انزرټ هم دا شیان موږ تاسو هلته ورډ کې ویلو، دلته هم شته، خو لږ غوندې فرق لري، لږ غوندې توپیر لري. بل دلته سرازو دا د سل معلومات ده، د سل معلومات خي B15 ده. ګورئ دلته دا دا کالمونه دي، زه دا خانه انتخابومه، دا اوس کومه خانه ده، B8 ده، یعنی په B کالم کې اتم رو ده،
بی کالم کې اتم رو. زه دا دې باندې کلیک کوم. دلته H9 ده، یعنی د H په کالم کې 9م نمبر ده. کوم ده؟ 9م نمبر دلته راځي. او دلته دا فنکشن بار ده چې کله ته یو فنکشن وکې او فرمول وکې. په طور د مثال دلته زه یو فرمول کوم. دا ټول دومره شو. دلته لاندې دا هغه دا جمع کوم. دا مې جمع که ګوره دلته فرمول راغی چې وایي سم فرمول ده مساوي سم. نو دا هلته کوم یو شی چې دلته لیکلی یا فرمول بار دلته فرمول ښیي چې کوم فرمول شوی ده. دلته په اکسل کې موږ او تاسو بیا فنکشنونه او فرمولونه وایو. فنکشن او فرمول هلته موږ او تاسو ته ښیي. بل دا خو سکرول بار ده. سکرول ده کته پورته ځي. او همدارنګه د خواته راځو. دلته شیټ ده. ګورئ اکسل پروګرام خلاصی نه لري. دغه یوه صفحه نه ډکیږي. یعنی داسې څوک تر اوسه نه ده پیدا شوی چې هغه ووایي چې زه اکسل پروګرام ډکوم. دا یو شیټ ده. دا یو شیټ ده. کنټرول ونیسه. دا کته کلیک وکړه. دا څومره اندازه ده؟ دا ګوره 10 میلیون او 400 څومره کېږي ولا که نه پوهېږم. دا حساب هم داسې ما ته خو داسې ډېر نه راځي. نو کیدای شي غلط یې نه کړم ځکه یې نه وایم. نو تاسو دلته وګورئ چې دا څومره اندازه دا روګانې لري. همدغسې کالم ته چې ته هغسې کالم ته وګورئ چې کالم هم څومره لري. کالم هم دومره اندازه ده. نو دا رو کالم دا یو شیټ هم ډکول سخت ده، نشي ډکوي. خو دا یو شیټ دی ډک، د خواته بل شیټ ده. ګوره دویم شیټ، دریم شیټ. دلته شیټونه ته کوی چې ته بل شیټ ورته جوړ کړې. یعنې بله صفحه داسې بیل بیل صفحه یي هر یو د خواته. دلته راځو. دا سکرول ده. د خواته چې دا متن د خوا دا خواته ځي صفحه ځي. او دلته راځو. دا د اکسل پروګرام ده، نارمل ده. دلته پیج لیاوټ ده. صفحې لکه پیج لیاوټ غوندې راځي. نو هره صفحه جدا جدا ښکاري. په اول کې خو نه ښکاري. دلته نه ښکاري چې کوم صفحه. اوس دلته ګوره یو لاین یې وغورځو تر دې پورې دا یوه صفحه ده. نو چې دا پیج لیاوټ دې نه انتخاب کړی دا بیا نه ښکاري چې یو صفحه تر کوم اندازه پورې راځي. نو دلته دا پیج بریک پریویو ده. دغسې ګوره داسې وړکی ښیي ټول دا پیجونه. دا بیا سایز دلته لږ غوندې پورته کړه. ګوره دغسې زه وایم نه دا نارملي. او دلته هم دا خو زوم اوټ او زوم ان ده. زوم کوي او د خواته زوم اوټ ده وړکی کوي. او 100% چې ده 100% نارمل ده. دا و د اکسل پروګرام معرفت. نو زر زر مې مو ویلې کیدای شي تاسو ورباندې پوه شئ ځکه چا چې ورډ پروګرام ویلی نو هلته دغه درسونه موږ او تاسو ټول ویلي دي مخکې. نو دلته بیا تکرارن راغی، تکرار سو.